ټیک ټاکره ګیلمنه هم چا وویشتله او وفات شوه. اول خو زموږ په دې خبره هیڅ یقین هم نه راتلل چې هغه د چا ویشتلي او مړه کړي دي، ځکه چې دې نه مخکې د هغې په اړه باندې څو ځلې خلکو په دروغو خبر جوړ کړی و چې هغه چا ویشتلې او وفات شوې ده. خو کله چې به موږ بیا معلومات وکړو هغه به ژوندۍ وه او خپل ټیک ټاک لایف کې به ناسته وه. خو دا ځل په دروغ نه بلکې په حقیقت کې ګیلمنه چا ویشتلې ده او وفات شوې ده. ګیلمنه له خپل ورور او خور سره په گاډي کې ناستو له اسلام آباد څخه ټیکسلې ته راغلي وو. کله چې دوی ټیکسلې ته رارسېدلي نو دوه کسان په موټرسایکل باندې ورته مخته شوي دي او دا یې ویشتلې ده. ګیلمنه په همغه ځای وفات شوې ده. د هغې کشره خور په ډېر سخت حالات کې هسپیټل ته وړل شوې ده او دا ګیلمنې ورور هم بچ شوی دی. یوازې او یوازې ګیلمنه پکې مړه شوې ده او د هغې خور زخمي ده. د ګیلمنې پلار تازه په ټیکسله کې FIR درج کړی ده او ویلي دي چې زما لور ګیلمنه نامعلومو کسانو په ډزه ویشتلې ده. د هغې پلار دا هم زیاته کړې ده چې زما لور ګیلمنې له څو ورځو راهیسې له یو کس سره د پیسو معامله روانه وه او د دغه پیسو معامله کې د اسلام آباد تاڼه کې FIR هم درج کړی و او وایي چې زما ډېر شک په همغه کس ته چې زما له لور سره د پیسو معامله وه نو شاید هغه کسانو وژلي وي. ملګرو د ګیلمنې د مرګ په اړه باندې لاپورونه راسي دا خبره په سوشل میډیا باندې گردش کول. اکثره خلکو دا خبر نه منل ځکه چې د ګیلمنې په اړه باندې له دې مخکې هم څو ځلې په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه داسې په دروغ خبرونه شیر شوي چې بیا وروسته هغه دروغ ختلي وو. خو دا ځلې کله چې د ګیلمنې د پلار انټرویو راغله او د ټیکسلې په تاڼه کې د هغې د قاتلانو په خلاف FIR درج کړو نو ټولو خلکو دا یقین وکړ او په سوشل میډیا د ګیلمنې تصویران هم گردش کوي نو دا خلکو ته پوره معلومه شوه چې هغه په رښتیا وژل شوې ده. قدرمن دوستانو، شمشو عرف ګیلمنه عرف عایشه چې پښتنه ټیک ټاکر او په سوشل میډیا خصوصا په ټیک ټاک باندې به ویډیوګانې جوړولې او په دغه ویډیوګانو کې به هغه فحاش کارونه او هغه فحاش خبرې کولې چې هیڅ د اورېدلو نه وي.